سلامونه احترامات افسر افغان یم. څو شیبو کې به دوبۍ ته روانېږو نو راشد خان را سره هم دی. شوکت راغی پوهنتون ته هاسټل دویم رحمان بابا هاسټل وایي چې یاره تاسو روان یې سبا بلکې د شپې به موږ وځو او سبا به بیا موږ رسو دوبۍ ته. نو شوکت جان زموږ د ټپو یار دی، د چاربیتو یار دی، د سندرې یار دی. ګوره موږ خو خپل یارانو باندې ډاډو. نو شوکته په ژوندۍ بڼه مې اخري شپه ده په دې پېښور پوهنتون کې، بیا خو به راځو یو څه وخت پس. سلامونه ټولو ملګرو ته. سرجانه خالده که راشد نو آواز ورته وکړه. خفه مې یو خوشحاله مې یو چې ته په چکر روان یې، مسافرۍ له نه یې، او خدای هم په خیر بوځه، په خیر واپس راشي. ټولو ملګرو ته مې هلته چې دي او کتونکي دي ټولو ته مې سلامونه، او ستا دپاره دغه ټپو دپاره په دې لاره مې سره زه زما خواته کښېنه. قدرمنو راشد هم راغی، شوکت هم دی، او بس داسې ده چې په چکر باندې روانو. یو هفته نیمه به هلته وکړه خیري، هلته به د ژوند خوندونه د هغه ځای خلکو کار زیار ژوند بیا څنګه د هغه ځای خلکو پرمختګ کړی دی په دوبۍ کې، او ولې زمونږ پښتانه د سرو سپینو په وطن کې هغسې نه دي، کومې لارې چارې هغو خپلې کړي دي او موږ له څه پکار دي. دغه ټول صورتحال به در سره شریکومه. شوکته نن زه بیخي په نوي سټایل کې هغه خفګان او دغه پکې دواړه شامل دي که نه؟ روان دي محمد مدثر، خاکسار افغان، ابو سعید او دغسې پرنس افتاب. مسافرۍ ته دې ځان جوړ کړه خدای دې دا شپه در باندې نه سبا کوي نه. نو دا ته چې زما په چا سپارې ما په بې ننګه خلکو مسپاره مینا، او مسافرۍ ته روانېږمه مور ته مې وایه چې دعا راته کوینه، او مسافر تلې در جګه نشومه ګیله من نشې زه سلګو نیولې ومه. اول دې راشي ما دې مړه کي او جانان دې هله بیا پردي وطن ته ځينا. الله واه شوکته ډېر ښه. ورک لالیا هیر مې نایې نورک لالیا غم دې تک زړه کړمه. او مسافرۍ نه په خیر راغلې رنگ میں دے ہیر دے پنام دے پیجنما، او خدای د تیلو کویان وچکے او وچکے نو یا رب غریب کے چھ جانان کور ترازینا. تر سوچ یار میں مسافر وی زب ډوډۍ د خپلو اوښکو سره خورما، او زما دعا سلام پې وایا او وایا شوکته بیا ورته وایا ماشومان دې یاد یې لکه راشي را ټپو که زمې نری شوی دی. خدایا تلس کاله شپه کړي اے سبا یې مکړي جانان بل وطن ته ځینه، اے مسافري په بې غمۍ کړه، او زه پښتنه یم په نامه دې ناسته یمه، په بل وطن مې پرزو نشې
او که د سپیانو رسالې در پسې ځینی جانان به سر راپورته نه کړي نو او که د ښځې خوا کې تاسو د خیر واپس راشئ پارټیم بهرحال دا 2 ټپې د ایډوانس کې دي چې واه الله دې تعالی وخت لري که مسافر جانان مې راغې د ناوې توپ جوړه به بیا په غاړه کما نن مې د یار د راتلو ورځ ده او ورځ ده نو په چم کې ګرځم بالښتونه ټوله د مسافر جانان د پاره تلی مې سوځي په غرمو ولاړه یما او د خونړ کابل نه راشه او راشه ته د ژوندې زه به وچه ډوډۍ خورمه باران دی زما ناکام دی او د جانان دیدن له زما باران دی ناکام دی او د جانان دیدن له زما باران دی یو 2 ټپې د زړه د تلو کوم راشده او ټول مسافر کلی ته راغله یا یار خفه دی یا د قسطان رازینا او ګاډی سر دی د ویشتو دی نو یې زما لاله دی په دکن ولګاونا نارې وهم نارې مې ناورې د آخري کنډه وغږ دی در نه زما یار په دکن د سړي یار وي یار وي او زه په وړې غونډۍ فنا شوم واه کمال ډیره زیاته مننه کوو راشده دی راغلی دی دغه ماښامي کې را سر ناست دی د ټولو چا چې مونږ وکتو چا ډېرو ملګرو سلامونه راولېږل د هغې ټولو ډېره زیاته مننه او مینه زما زه بخښنه غواړم ما خو ټپې وکړې و 2 خو زما مری افسر ته پته ده چې لږ غونده کې خرابه ده لږه ښه نه ده دغې دپاره زه بخښنه غواړم دا د الله ښه کي دا د قام مری ده انشاءالله یو بل سره به مرسته کوو یو بل سره او زمونږ شوکت چې وي نو مونږ ډاډ یو اکثر چې وي مونږ ډاډ یو دا ټول ملګري خالد وکیل صاحب ورسره هم ناست دی دا هم ډېره زیاته مینه او مننه دا ملګري راسره هم ناست دی کمال راسره اشره ته داسې لکه چې ریډیو سټارټ شي په نیمه شپه د هاسټل 9 نه رالم د هاسټل نمبر 2 ته رحمان الله په ما دې زلزله احسان پېښور پوهنتون دی او خفم ډېر یم خوشحاله یم چې ځکه چکر روان یې چې زړه به مې صبر شي د خپلې خولې نه لاړه راکه زړه به مې صبر شي د خپلې خولې نه لاړه راکه په دومره اوږد سفر ځې نو لږه غاړه راکه زړه به مې صبر شي د خپلې خولې نه لاړه راکه دومره اوږد سفر ځې نو لږه غاړه راکه څوک چې نفرت کړي نفرتونه په هغو پیرزو کا ربه د مینې نعمتونه ماله واړه راکه شوکت جانه ستا د کمال د راشد د خالد ملګري د ټولو ډېره مننه کومه په سونو خلکو سلامونه راولېږل میسیجونه یې وکړه موږ سره په دغه ټوله لړۍ کې شریک وو ټپې واورېدې بس شوکت زموږ ډېر خوږ یار دی
د امفل سکالر هم دی ډېر ښه د راروان وخت ډېر لوی سندرغاړی به یو زمونږ پې پوره باور دی چې دی به د قام سندره په ښه ډول باندې مخې ته رسوي. موږ له یې مینه راوړه. پېښور پوهنتون کې رحمان بابا لیلیه کې ناسو کوټه نمبر 131 کې او دغسې روانېږو بس څو شېبې پس. نو ټول ملګري د خوشحالۍ دعاګانې راته کوئ. بیا به د هغه ځای نه در سره په ژوندۍ بڼه راځو نورو ویډیوګانې ژوند به خوشحاله و چې بیا نه توره پورته شي نه سر په وینو رنګ شي. باداره دغه جنگ دی د وطن آخري جنگ شي او چې زړونه سره یو کو او لاسونه سره ورکو دا کاڼي به لالونه شي دا بوټي به لونګ شي. ښاد اوسئ، اباد اوسئ، بریالي اوسئ.